अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर जैम शाहिद जान जेब द खबर सर्टे की मदरसो रजिस्ट्रेशन एक्ट नोटिफिकेशन बा पर आतलुन की दुआ रजू की जारी शी सेनेटर कामरान मुतजा कुरम की दलोई अमन जरगी खबरी मुकम्मल शिवी ते लिखल तड़ुन पर लारा हमवार अश्वा द खबर तफसील मदरसो रजिस्ट्रेशन एक्ट नोटिफिकेशन बा पर आतलुन की दुआ रजू की जारी शी सेनेटर कामरान मुर्तजा द जमीयत उलमा इस्लाम मशर सेनेटर कामरान मुर्तजा ویلې دي چې د حکومت او JUI ترمنځ ټول اختلافونه ختم شوي دي. د هغه په وینا د مدرسو رجسټریشن ایکټ نوټیفیکیشن به د شپږیشتم آئیني ترمیم په رڼا کې په راتلونکي 2 ورځو کې جاري شي. کامران مرتضی ویلي دي چې د وزیر قانون اعظم نظیر تارړ سره یو ځای د مدرسو رجسټریشن ایکټ مسوده حتمي شوې ده. هغه ویل چې د نوټیفیکیشن د خورېدو نه وروسته به دا مسله مکمل طور حل شي. د یوې سوال په جواب کې کامران مرتضی ویل چې پراتلونکي کې به د یوې سوال په جواب کې کامران مرتضی ویل چې پراتلونکي کې به د دې اکټ په اړه نور ترمیمات هم وشي. د دې له مخکې به د مدرسو رجسټریشن د تعلیم وزارت یا سوسایټیز رجسټریشن اکټ لاندې ترسره شي. د دې ترمیم سره به د مدرسو ټولې ډلې مطمئنه شي. په مدرسې رجسټریشن بل باندې د صدر اعتراض دا دې قانون جوړېدو سره کیدای شي د FATF او نور بین الاقوامي اندیشو سره مخ شي. هغه ویل چې سوسایټیز ایکټ لاندې د مدرسو رجسټریشن کیدای شي د قانون گرفت کې کمزورتیا رامخې شي. د مدرسو مسلو د خرابولو لپاره وزیر اعظم شهباز مولانا فضل الرحمن ته د وزیر اعظم هاوس بلنه ورکړې وه. په دې ملاقات کې ټول معاملات طی شوي. وزیر اعظم د فوري حل لپاره هدایت جاري کړي وو. د وفاق المدارس اتحاد تنظیمات مدارس مطالبه کړې وه چې د مدرسو رجسټریشن بل لپاره فوري گزټ نوټیفیکیشن جاري شي او ویلو چې تاخیري حربي ناقابل قبوله دي. د حکومتي هدایاتو له مخې د مدرسو رجسټریشن ایکټ نوټیفیکیشن به زر جاري شي چې د مخکې به د مدرسې ټولې مسلې حل شي. کورم کې د لوی امن جرګې خبرې مکمله شوي. د لیکلو تړون لپاره لاره همواره وشوه. کورم کې د لوی امن جرګې خبرې مکمله شوي. د لیکلو تړون لپاره لاره همواره شوه. د کورم ضلع د امن لپاره د روانې لوی امن جرګې خبرې ټولو فروقیانو خواو سره مکمله شوي دي او د لیکلو تړون لپاره لاره همواره شوې ده. سرچینې وایي چې نن به په کوهاټ کې لویه منجرګه کیږي چیرې ته حتمي فیصلې اعلان تمه کیږي. په پاره چنار کې د خوراک او دواینو سخت قلت د لارو بندېدو د علاج سهولتونو نه ورکولو په خلاف تېرو 2 ورځو نه راهیسته احتجاج روان دی. ټل پاره چنار مرکزي سړک 28 ورځې کیږي چې تړلی دی چې د دې د وجې 100 نه زیات کلو اوسېدونکو متاثر شوي دي. د علاج نه ورکولو د وجه په پاره چنار کې د ماشومانو د مړینې تعداد 100 ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې غټو خلکو مړینې تعداد بیل دی. د علاقې وسنۍ حال د مقامي خلکو مشکلات نور هم ډېر کړي دي. د پارچنال د کشیده حالات په خلاف په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې احتجاجي درنې روانې دي. په کراچۍ کې د معیشت چورنګي درنې د وجه د ټرافیک روانې متاثره شوې. په داسې حال کې په اسلام آباد کې مظاهرونو د خوراک او دواینو کمون د زر تر زر ختمېدو مطالبه کړې ده. د لوی امن جرګې د خبرو تړون پیسر د علاقې د امن لپاره امید پیدا کړی دی، خو د مشکلات حل لپاره فوري او عملي اقدامات ناګزیره دي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.